محترم و معزز و عزتمند مسلمانان ورونو منگ تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی چې ای زما امتا تاسو یو دو غټ چیزونه دي چې دا مې روي لا تنسوا العظیمتین. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو هیڅ کله ور دا دو چیزونه مې روي. صحابه ته پوښتنه کو چې یا رسول الله ومل عظیمتان، دا دو غټ چیزونه چی شي دي چې دا موږ نه یرو؟ نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې دا دو غټ چیزونه چې دي دا الجنت والنار، یو جنت ته او بل جهنم ده. دا دوا غټ غټ چیزونه دي وردا مې یروي. مقصد ته حدیث دا ده کچیرته ته یو کار کې یو عمل کې ته په دې کې دا سوچو کا چې دا کار ما جهنم ته به کنا جنت ته داخلي، یا تناسته یو خبره کې نو دې خبره کې سوچ وکا چې په دې خبره به ته جنت ته داخليږي کنه جهنم ته. نو امیش هر کار چې کې، هر عمل چې کې، هر مزل چې کې، هر قول وینا چې کې، په دې کې دا سوچ کوا جنت او جهنم د نه بکیر نشي. د جهنم د تذکرہ چې دا موږ ته وړه خبره ښکاری، ولیکن د جهنم تذکری زمون سلف جوړولې دي، زمون سلف یې رولې دي، حتی تر دې پورې زمون بعض سلف ته جهنم تذکری وجلې دي. جهنم ته چې څوک لاړ دا انسان تبو برباد شو، بیړې غرق شو، تباہ شدا. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تعوذوا بالله من النار. اے زما امت غره تاسو د جهنم د اور نه په الله باندې پناه غواړئ چې الله جهنم اور نه منګو ساتي. ذکر رسول الله فرمایي چې ویل لاهل النار، څوک چې جهنم ته داخل شدا انسان تباہ شه، هلاک شه، غرق شه. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي رسول الله فرمایي چې اطلبوا الجنه جهدکم وهربوا من النار جهدکم. رسول الله فرمایي چې څومره طلب مې او کوشش مې جنت پس طلب وکي جنت حاصل کړي، او څومره منډه چې د پکی تیخته د پکی نو تاسو د جهنم نه غره وتختی. حدیث کې راغلی ان نار لا ينام حاربها، د اور نه تختیدون کې ویریدون کې نو د کیږي، و ان الجنه لا ينام طالبها، د جنت طلب کوون کې نو د کیږي. نو کته جهنم نه یریږي، د جهنم نه تخته نو تاسو به همیش دا فکرې سوچ بدی چې د جهنم نه څنګه وتختما، او کده جنت طلب د بکی جنت طلب کې نو همیش به تاسو دا فکرې و د کېږي بنا چې جنت به څنګه حاصل کما. د وجنا عمر ابن عبد العزيز رحمه الله دوباره کې راغلی وای کله چې بل د مخه ته چا د جهنم تذکره وکړه او د جهنم یاداش به وکړ، عمر ابن عبد العزيز رحمه الله به دومره جړلې لکه د خاندان یا د کور لس غړي مړه د مخه ته پراتی، دومره به وای جړلې. محمد ابن منکدر رحمه الله کان کثیر البکاء، وای د ډیر جړلې. او کله چې به وای د نبی صلی الله علیه وسلم دانوم چا مخه ته یاد کو یا به د جهنم تذکرہ چا د مخه ته وکړه، وای دومره به دی جړلې چې مونږ وای دا ګمانو کو چې دا وس ملکیږي او پات کیږي، وای دومره به جړلې. سفیان الثوری رحمه الله دوباره کې راغلی وای کله چې به د مخه ته چا د جهنم تذکرہ وکړه، وای دا به د څه چې فکان اذا بال دمن، وای کله چې به دا تشمی تیزه کولې د تشمی تیزو په ځای به وای دبه وینه به د روانه وا، دومره به اراده د جهنم د اور نه او د جهنم د تذکرې نه. جهنم چې حدیث کې راغلی دی پر روایت علی رضی الله عنه د جهنم دا طبقات چې دي، ناولنې طبقه د جهنم چې دا جهنم ده، دویمه طبقه د جهنم دا لغوا ده، د لمبو طبقه ده پرې کې بلمبي، دریمه طبقه د جهنم چې دا حطمه ده، د انسان د اډو کې ماتي سورته همزه کې ذکر ده. او بل طبقه د جهنم چې دا سعیر ګرم اور ده، او بل طبقه د جهنم چې دا سقر ده، یخ ده دغه ولا تبقي ولا تذر. قران کې الله وی سقر ته ده چې نه د انسان اډو کې پری دی او نه غوخه پری دی، یو شرنګ دی وباسه غوڅي. او بل طبقه د جهنم چې دا جهنم ده، یو روایت کې راغلی وای ابو جهل بدی طبقه کې پروتي. او بل طبقه د جهنم چې دا هغه هاویه ده چې دا ټولو نه یختکند ده. علی رضی الله عنه یو ورځ درس کو او دا ګوتې د سیونی ولې چې هاګه د درکاتو جهنم
وای د جهنم دا طبقه د غشان دي او به ویلې چې په دې جهنم کې چې دي توابیت من حدید د وسپنې تابوتونه دي په دې جهنم کې توابیت من حدید وای دې کې بل رب العالمین کافران وردن کې او دا په سویډ کې او دې کې بدن دا د ور په تابوتونو کې او د وسپنې په تابوتونو کې بدا کافران پراته دي او قرآن کې الله سورۃ الهمزه کې چې جهنم کې استنی بي فی عمد ممدد اوګدي استنی بي او د دې د منزونه بډړي او د دې په منزونه کې بل رب العالمین دغه جهنمین د دې د ور په تابوتونو کې اچلي د وسپنې په دې کې به راځوړن کې نو هغه انسان تبا ده چې جهنم ته لاړ او جهنم ته داخل شو حدیث کې راغلی په روایت ابو سعید خدری رضی الله عنه دا وای د جهنم کې چې دا سکروټه ده او سکروټه دی وای وسکروټه دومره ده وای لکه شکل دې څه ده لکه څلورو دیوالونو په شکل باندې او یو دیوال به دومره چې څلويخ کاله ته مزل وکي نو سر ته ویله ورسېږي یو سکروټه په جهنم کې دومره ده او قرآن کې الله وایي چې ترمي بشرر کل قصر وای دا جهنم په دسه سکروټه باندې اشتد گئی کل قصر لکه 50 پیته او یا چته بلډینګ دومره غټه غټه سکروټه به د جهنم کې او حدیث کې راغلی چې چیرته یوس پر غید د جهنم نه دنیا ته راوارتل شي نو دی دنیا کې چې څه دا ټول بمړ شي او دا کوم شین کې چې دا ارڅ به ختم شي حدیث کې راغلی دی یو صحابي دی ابو موسی الاشعری رضی الله عنه دا یو یمنی صحابي دی نوم د عبد الله ابن قیس رضی الله عنه دی دا یو ایماندار صحابي دی دا وای چې نبی صلی الله علیه وسلم نما اوریدلی دی هغه نبی صلی الله علیه ویلی چې ما ته جبرئیل ویلی وای کچیر د جهنم د سرنا یو غټه څو خوشي کی نو د جهنم بیختبا او یا کاله کې دا ورسی د جهنم دومره جوړ دی او بل حدیث کې راغلی پر روایت ابو هريره رضی الله عنه صحیح حدیث د امام مسلم رحمه الله راوړی دی ابو هريره رضی الله عنه وای ورته موږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره په مجلس کې ناسو و اذ سمعنا وجبا وای موږ یو درس واوریدا و درس یو شو موږ ویلې چې دلته به چل شوی وای نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې هل تدرون ما هذا آیت تاسو د دې پته ولګیدل چې دا درس شي وکړه صحابه وای موږ ویلي چې الله ورسوله اعلم الله ورسول خپيږي الله ورسول ته به پته چې دا درس شي وکړه وای نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې هذا حجر ارسل في جهنم مذ 70 خريفا وای دای وګټوا چې اویا کاله مخکي د جهنم د سر روانه شوی و او انتها في قعر جهنم وس د جهنم دی بیخته ورسېدل اویا کاله کې د جهنم د سر نه ګټ روانېدل او اویا کاله بعد د جهنم بیخته رسېدل دومره جوړ دی د جهنم او بل حدیث کې راغلی په روایت د انس بن مالک رضی الله عنه امام ابو يعلى رحمه الله راوړی په خپل مسند کې وای نبی صلی الله علیه وسلم ویلی دی وای کچیر دا د جهنم د سر نه یو ګټه خوشی شي او دا ګټه دومره یې کسب خلیفات لکه ووخي او دا ووخي چې شحومهن و اولادهن دا ووخي د سې چې دا چاقي وازګي پی او په دې خېټو کې بچی وي د دې ووخو په اندازه باندې چې د سې چاقي او بلار به ووخي د دیو په اندازه باندې یو غټه درنه غټه د دې منګي د دې په وزن کې او القي فی جهنم د جهنم د سر نه خوشی شي نو دا با په اویا کاله کې لا یبلغ قعرها د جهنم بیخ د په اویا کاله کې ون رسیږي دا نو دا ګډه به څومره درنه او څومره چې ګټه درنه دا په تیز روانه کته نو په اویا کاله کې به دغه عمر درنه ګټه د جهنم بیخ ته ون رسیږي نو دا جهنم دومره جوړ دی د وجنه مجاهد ابن جبر مکی دا د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما شاګرد دی دا مجاهد یو ورځ د خپل استاد دی عبد الله ابن عباس ته چې زستانه ته پوس کوم ته پوس می دا چې دا جهنم به څومره فراخی دا ته پوس نه کوم وای عبد الله ابن عباس ورته ویلی وای چې ما ته د پته شته اجل والله قسم بالله چې د جهنم د غټوالي پته ما ته شته خو زبته تمره خبره وکما دا ازکه چې ان بین شحمه اذن احدهم الى عاتقه وای د یو جهنمی د دی غوږ د نرمینا تر دې څټه پورې مسیره 70 عامه وای د دې غوږ د نرمینا والا تر د څټه پورې د اویا کالو مسافه به د اویا کالو مزل په اندازه باندې دومره وګدواله به د جهنمی د غوږ د نرمینا والا تر د اوګې پورې او به وای یجری فيه اودیه په دې کې بکند رواني
اودیه القیح د وینو سوي کندي به د انسان د جهنمی د وګو په منځ کې او کندي به د انسان نه جدا کومه ګندګي وسی د دې کندي به د انسان په دې شاکي نو دومره غټه تنه به د جهنمی او بل حدیث کې راغلي پر روایت د ثوبان رضی الله عنه دا وی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ضرس الکافر وای د کافر انسان چې د قیامت پر ورځ راځي جهنم ته وای په کوم شکل به کې به دا راځي وای د جهنمی دا یو غاخ به دومره لکه د احد غر ضرس الکافر مثل احد د جهنمی دا غاخ به دومره لکه د احد غر نو د انسان په خوله کې به دوه درجه غاخونه دي نو یو غاخ به د احد د غر امري نو ګویا کې د انسان په دې خوله کې به د احد دوه درجه غرونه نو چې دوه درجه غرونه پکې نو د دې جهنمی دا خوله به څومره غټي نو په دې په شکل کې به د جهنمی او به وای چې وفخذه مثل ورقان یا ورقان د جهنمی دا یو رون چي دی وای دا به دومره لکه ورقان یا ورقان شاګرد پوسو کو چې ورقان څه ته ویل کیږي وای جبل دا یو غند دی یو غټ غر دی پر عربو کې د یو جهنمی دا ورون به دومره لکه غر او وجلده 40 ذراعا د دې جهنمی دا سرمن چې دا به 40 غزه وګدای پیړه پیدا او بل حدیث د مشکات کې راغلی دی د دې جهنمی انسان دا سرمن به دومره پلنای چې په 3 ورځو مزل کې به دا انسان را لاندې نه کی دومره به د جهنمی انسان دا سرمن پیړی او بل حدیث کې راغلی دی پر روایت د ابو سعید خدری رضی الله عنه دا وی چې د قیامت پرز د کافر انسان او د جهنمی انسان دا مقعد دا شاته ایسو دا کوناټی دا به دومره غټي چې مسیر 3 ایام د 3 ورځو د مسل په اندازه باندې به د جهنمی انسان دا شاته ایسه غټي په دې شکل کې به دا جهنمی او ارغاغ د جهنمی با د احد د غر امري او وفخذه مثل ورقان او د جهنمی دا یو رون به دومره لکه د ورقان غر په دې شکل کې به دا جهنمی د دوجنه حدیث کې راغلی ورځ عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا آیات ورستو چې واذا الجحیم سعرت کله چې جهنم بل کړي شي و عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ویلي و د جهنم دا وره دا زر کاله بل شو وای حتی بیضت زر کاله بعد د جهنم ورتک سپین واوخته وای به د جهنم ور زر کاله بل شو وای حتی احمرت تر دې پورې دا تکسر واوخته او به زر کاله وای د جهنم دا ور بل شو حتی سوت تر دې پورې دا جهنم ورتک تور شو او فهي سوداء مظلمه د جهنم دا ور وای وسیده وای تک تور دی او د تیری والا ور دی دا وای تور ور دی د جهنم او ډیر څه ور دی او بل حدیث کې راغلی دی د ووز مکو د لاندې الله رب العالمین په یوځ کې دا جهنم تیار کړي او د قیامت پر ورځ به دا جهنم راولي بل حدیث کې راغلی په روایت د حسن رضی الله عنه چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل کړی دی حدیث دسه دی وای ورځ نبی صلی الله علیه وسلم ویلي صحابه ناسو نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وای د قیامت ورځ دا 50 زره کال ورځ دی وای چې نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره کله وکړه وای صحابه په جړا شو وای تر دې پورې چې دا رنگونه تور شو د سرګونه وخت روان شي او دومره وجړه چې دا غریوانونه لامد شو او به ویلې چې مالنا وليوم القيامه اے د الله رسول موږ د قیامت ورځ سکو دا 50 زره کال ورځ ده د قیامت ورځ موږ سکو وای نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وای د قیامت ورځ چې دا انسانان راځي وای دا به د سر راځي قد سودت وجوههم د دې انسانانو وای دا مخونه به تکتوره وختي وای وازرقت ابصارهم او د دې انسانانو وای دا سترګې بخړي خړسترګې ور رواني وقلوبهم لدى الحناجر او د دې انسانانو د زونه با دې مرو تر رسیدلې وای او دې براشد لمخته او يبكون دې بجاړي وای په دموع د سترګونه به اوخ رواني او د سترګونه به دومره اوخ لاړ شي چې وبعد الدموع الدماء د اوخ روسته د دې انسانانو د سترګونه ویني روان شي په وینو به دوی وجاړي وای حتی لو ارسلت السفن وای تر دې پورې چې ډکه کشته د دې اوخ کې روان شي او پرې خدلې شي وای لجرت بهم وای دغه ډکه کشته په دې اوخ کې روان شي دومره اوخ کې با د قیامت ورځ د انسانانو د سترګونه لاړ شي او کله چې اوخ کې ختم شي به د انسانانو د سترګونه د اوخ په ځای باندې ویني روان شي وای او به نبی صلی الله علیه وسلم وای د جهنمی او د کافر انسان دا غاښ شه دی وای لمثل جبل عظیم
وای پشان د غټ غر په وای لکه یو غټ غر چی وای د جهنمی انسان دا غخ به دومره غټي لکه غټ غر او به وای شي وان دبره لمثل شعب وای د جهنمی انسان دا شاته عیسی نا کو ناټي وای دا به دومره غټي لکه د دوه غرونو مابین کې ناو وای دا به دومره غټي او مغلله يديهم الى اعناقهم د دې انسانانو وای دا لاسونه به دې سټونو ته تړلې شوی او فجمع بين نواصيهم واقدامهم وای دا تندیو دا په خیبول الله رب العالمین په یو مزي په یو تارول تړلی او یضربون بالمقامع وای دی به د وسبن په ګروزونو باندې دا خلق وای دا جهنمین او دا مخونه او دا شاګانی بولوي او یساقون الى جهنم او جهنم ته بکاږي قران کې الله یوم یحمى عليها في نار جهنم پاګه ورشدا جهنم په دې جهنمونو باندې ګرمول شي فتقوا بها جباههم په دې جهنم کې با دې جهنمونو لا دا ملائک بولا دا تندی بولا او مخونه بولا داغي او دا اړخونه بولا داغي او دا شاګانه بولا داغي الته مفسرین ذکر کوي ویل الله رب العالمین مخونه داغي او دا اړخونه او دا شاګانه وای وجه دا کله چې په دنیا کې د انسانانو ته مسکین او غریب راغی وای اول به تندی تریو کا چیرې تاسو غریب دی ار ورس رامنډي وای داغي نه پس به ته دا اړخ راواړو او داغي نه پس به ته شار راواړو ولا ثبت روان شنو ذکر الله رب العالمین دغه مخونه تندی او دا اړخونه او دا شاګانه بول الله رب العالمین د قیامت پرز داغي او بل حدیث کې راغلی دی وای دا جهنمین به د قیامت پرز باندې جهنم کې دوی به دروانچې د جهنم ته وای چې ارحم علینا اے دروانچی اے څوکیدارا خیر دې دا نن روز خو به مونږ باندې رحم وکا نن راز رانه خیر دې دا عذاب رانه سپکا عذاب نن مرا کوا وای دغه دروانچې د جهنم به د جهنمینو ته وای چې کیف ارحمکم ولم يرحمکم الرحمن وای څنګه ز پتا سو باندې رحم وکما پتا سو باندې رحمان ذات رحم نه دی کله وای ز پتا سو باندې څنګه رحم وکما تاسو د رحمت قابل نه وای چې الله باندې رحم نه کړي زه د باندې څنګه رحم وکما کله چې ته دا خبره وکي وای هنالک دعوا ثبورا دا جهنمین په دغه ځای کې چغي وای چې الله مونږ تباہ کی مونږ هلاکي نو الله رب العالمین به وتوي چې لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا یو کړه دې سموي وای چې الله مونږ هلاکه مونږ تباہ کی ودعوا ثبورا كثيرا فزرهاو کرته په لکهاو کرته وی چې الله مونږ تباہ کی مونږ هلاکه ولیکن اوس پیدا نه درکې نو دا جهنم دومره سخت ده او به ودا کافر انسان ارمان به وکي ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا کافر انسان به وي چې کاش زخاوره وي بيخي پیدا نه وي حساب او کتاب نه وي دا جهنم نه وي کاش خاوره وي او دا حشر مې نه وي شوی نو دغه ګرم جهنم ده منګه مخکې ویلي حدیث کې راغلی دی چې ان النار لا ينام حاربها د جهنم اریدون کې او د جهنم تختیدون کې ګور نه ود کیږي دا غافل نه او ان الجنه لا ينام طالبها د جنت طلب کوونکې څوک چې جنت غواړي دا ود کیږي نه همیش به د صدا فکرې چې جنت به څنګه حاصل کما جنت ته به څنګه داخل شمه د انسان سبا همیش دا فکرې دا وسه سوچي د دوه جن حدیث کې راغلي دي د جهنم دا اور وای دومره کرم ده وای دی جهنم الله رب العالمین ته شکایت وکړو چې اکل بعضا یا الله زما بعضی ایسه بعضی وخړلا وای الله رب العالمین دی جهنم ته ویلې چې زته په کال کې دوه ساګانې اخلا یو د وړو بل د جمی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې په دې وړو کې دا کم تپی په دې انسانانو باندې په دې دنیا کې دا کومه ګرمي وای دا د جهنم هغه تپ ده د جهنم اساده چې جهنم دا وکي د جهنم نه د قمره ګرمي دی دنیا ته راځي دا د جهنم ګرمي ده نو دا خو د جهنم هغه تپ ده چې به موږ په ایسګانو باندې نه یخیګو په پکو باندې نه یخیګو د جهنم هغه تپ دومره ګرم دی نو د جهنم دا اور به څومره ګرمي اسی کله کله د دنیا دی اور تم لاس نیول پکار دي چې د دنیا دا اور دومره ګرم دی حدیث کې راغلی دی وای الله رب العالمین چې وای دا اور پیدا کړ د جهنم وای دای اویا درجه پیدا کړی او یې ایسه او درجه دی او اره یو درجه د بل نه سخت ده او ګرمه ده وای کله چې دا اور الله رب العالمین پیدا کړ او درجه وای د دین د یو درجه او یې درجه دای دنیا تر اولې غلې او دانه شپې درجه ور دای کافر د پاره په جهنم کې پرې خېد جهنمی د پاره په جهنم کې دا نه شپې درجه دا پرې خېد دله کافر له په دې باندې سزا ور کوي
نو دغه یو درجه دنیا ته راولېګو دغه یو درجه دومره ګرم دی چې ته ور نږدې شه چې تعالی د الله سوځي وکنه او به هغه نه شپته یې نو دا به څومره ګرمي ده د جهنم ور د وجه ابن رجب رحمه الله لیکلی دی وای کله چې الله رب العالمین وای دا جهنم د دې او یا درجه ور نه د یو درجه د دنیا ته راولېګو وای دا ډېر سخت او تیز ور پیدا ته نه غسر کېدله ګرم ور وای دا نو یو روایت کې راغلی چې 2 ځله او بل روایت کې راغلی چې 3 ځله الله رب العالمین د دې دنیا ور راوغسته او په سمندر کې 3 ځله غوپکا اکم تیزواله چې واغه ختم شو اسی یو تړم وردا په پاتې شو نو دا د جهنم هغه خیرم نه د جهنم د اور او ورشه د تلاسونی سا چې دا څومره ګرم دی به پاتې ولا د جهنم هغه نه هشپېتی سی ور کوم انسان چې جهنم ته لاړ کدا د یوې دقیقې د پاره لاړ کدا د یوې ورځې د پاره لاړ کدا د کال د پاره لاړ دا انسان تباشه هلاک شه بیړې غرق شو دا مو وی چې یاره ایمان هو را بکشته لا اله الا الله ویل دا او جنت ته داخلي یو کله هو داخل شو اول به جهنم کې سوچو به کله جنت ته داخل شو دا خبره غلطه ده په جهنم کې یو سکند تیرول دا ګران کار ده د جهنم د ګرم ووري وای عبد الله بن مسعود رضی الله عنه کې قانون بداو وای د چې مکله وای اینګر ولیدا او اینګر بدا وسپنه په دی ور کې ګرموله او به په دې چټکی باندې والا وای ته عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وای ته تر مازیګر پورې به وشه پروت او زوب او دسه به ویلي چې دا د جهنم د ور اخیرم نه ده او دا د وسپنه نبی ته وسپنه جوړي نو زما څومره کمزور وجود دی چې دا زما وجود به د جهنم په دې سخور کې داس وځي نو ډیر ګرم ور دی ډیر سخت ور دی دا نو ذهن کې دا سوال پیدا کیږي چې دا څه ګرم ور دی نو د دې جهنم د ور نه بچاو په سمانه کیږي نو یو سبب با ذکر کو الله رب العالمین دی وکي چې په دې باندې الله رب العالمین موږ له عمل کولو او توفیق راکړي هغه ډیر ناشنا سبب دی او آسان سبب دی هغه کې نوینه تو یول شته دی نه پکې راشته دی آسان سبب دی چې په دغه سبب باندې انسان د جهنم د اور نه بچ کیږي او د جهنم په اور باندې حراميږي سبب دا دی چې البکا من خشیت الله د الله رب العالمین د یری د وجه نه جړه دا د سبب دی چې په دې باندې انسان د جهنم د اور نه بچ کیږي د وجه عبد الله بن عمر رضی الله عنهما بویلی من بکا خوفا من النار چا چې د جهنم د یری د وجه نه وجړلې او ویل چې الله د ګرم ورته تیار کړی دی دله بس ورسم کستانه فرمانی می وکړه د جهنم د یری د وجه نه وای کچا وجړلې وای اعاذه الله منها الله رب العالمین به دغه بنده د جهنم د اور نه بچ کی او دغه بنده چې کله د قیامت پر ورځ راشي وای جهنم به الله رب العالمین ته وای چې یا الله دی بنده زما د یره د وجه نه په دنیا کې جړلیو یا الله دا بنده ما طرف نه دی او به عبد الله بن عمر وای چې ومن بکا شوقا الى الجنه چا چې جړه وکړه الله رب العالمین ته د جنت د شوق نه الله رب العالمین نه جنت غوښته چې الله جنت را لراکي او د سترګونه وخې په توې شولې چې الله جنت مال راکي وای اسکنه الله ایاها الله رب العالمین به په جنت کې اوسي د سوي وای چې الله جنت را لراکي او یا الله د جهنم نه موږ وساتي د ورځ ختم دا ویل پکار دي نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې لا تنسوا العظیمتين دا دوه غټ غټ چیزونه دي وردا مې روي دا دوه غټ غټ شي نه دي نه مې روي صحابه ویلي ومن عظیمتان دا دوه غټ غټ چیزونه چې دي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې الجنه والنار غټ غټ چیزونه دادي یو جنت او بل جهنم ده دا جنت او جهنم د تاسو نه ير نشي همیش په هر عمل کې په هر کار کې دا سوچ او فکر کوئ چې دا عمل به ما جنت لوي که جهنم لا دا کار چې کوم په دې وجه جنت ته سم که جهنم لا همیش د تاسو نه دا دوه غټ شي نه ير نشي د دوه جنا بل حدیث کې راغلی دی پر روایت ابو هريره رضی الله عنه امام نسائی رحمه الله راوړی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا یلج النار من بکا من خشیت الله وای هغه انسان ته د جهنم اور ون رسیږي چا چې د رب العالمین د یری د وجنه وجړلې الله رب العالمین رعایت کسانتا او الله رب العالمین ته وجړلې چې الله ته تم رغړ ځان ته جهنم دې تیار کړل د کسانه فرمانی می وکړه جهنم نه می به د دې یری د وجنه چې چا وجړلې دا به جهنم اور ته داخل نشي جهنم اور به ته ون رسی او رسول الله فرمایي چې حتا يعود اللبن في الضرع تر هغه پوری به دا انسان جهنم ته داخل نشي لکه مثال د څه ده چې کله شوده د غلانځ نه راوځي او دغه شوده به ته په غلانځ کې نور نه وځي
دا قرنګي چې چا د الله رب العالمین د یری د وجنه وجړلې دا انسان به جهنم ته داخل نشي. او بل حدیث کې راغلی په روایت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي عینان لا تمسهما النار، دو سترګې دي چې د جهنم ور سره نه لګي، د جهنم ور کې دا طاقت نشته دي چې دغه سترګې ته به ورسي. عین بکت من خشیه الله، یو هغه سترګه ده چې د الله د یری د وجنه داغنه اوخ کې پېشي، د الله د یری د وجنه وجاړي. او عین باتت تحرس فی سبیل الله، او بل هغه سترګه ده چې د الله په لار کې د جهاد لپاره د مجاهدینو د پیری لپاره هغه به خوب شي، دغه سترګې تبا د جهنم ور ونه رسي. فکا من خشیه الله، د الله د یری د وجنه وجاړي، ځان لذیذ او کینه یو د خپل ګناونه دا ځان تر یادوي چې الله دا ډیر ګناونه میکړي دي، الله تعالی ته معاف کړي. حدیث کې راغلی دي چې د قیامت پر ورځ به د عرش د سوري د لاندې څوک یو سبب پکې نبی سلام دا خو دلته چې ورجل ذکر الله خاليا ففاضت عيناه، یو سړی ځان لذیذ لاړ شي او الله رب العالمین وتر آیات شي او د الله د یری د وجنه د سترګو نه اوخ کې توي شي، دسه انسان به د قیامت پر ورځ د عرش د سوري د لاندې. او دې حدیث کې دي چې د جهنم ور به ته ونه رسیږي. د وجنه د هارون رشید رحمه الله بارک راغلی دي وې دې خپل وینځ ته ویلې چې انت طالق، ته ما باندې طلاق په هغه حال کې کزه جنتی نیمه، کزه جنتی نیمه ته ما باندې طلاق. وې دا خبره چې وکړه هروسه سوچ کې راغی چې دا ما څه ویلې او دا وینځ ته ډیره ګرانه او په دې سوچ کې وې دا پرې وته چې آیا دا وینځ په ما باندې طلاق ده کنه. وې د وخت علماء راټول مولانو ته ویلې چې زما د خلین ازما دی وینځ د خبره وته ده که زه جنتی نه مته په ما باندې طلاق، آیا دا په ما باندې وس طلاق ده کنه. وې ټول مولانو وته ویلې چې دا خزه پتا باندې طلاق ده، ځکه تعالی څوک د جنت زمانہ درکې چې د جنتی په دا خزه پتا باندې طلاق ده. وې هارون رشید رحمه الله ډیر خپو ته پوښتنه وکړ یو پوی عالم بنئ. وې چاته ویل چې یو عالم شته دی لیث ابن سعد رحمه الله، وې دا یو پوی عالم وای چاته د پته ورکړه. وې دا دسه بادیو د اطرافو طرفونو کې وسیده، وې دای راغوخته، وې چراوي غوخته، وې دغه علما ناسو وې دې ته ویلې چې ما خپل وینځ د دسه ویلې دي کچیر ته جنتی نه ما ته په ما باندې طلاق، نو آیا دا وینځ په ما باندې وس طلاق ده کنه. وې لیث ابن سعد ته ویلې چې امیر المؤمنین کچیر ته تاسو لري واځه شم څنګه به دا نور علما د دې نه وباسه او تاسو یوازې کینم. وې سیدا وې دوانه یوازې شو یوازې کین اصل او چې کله کین اصل. وې دې لیث ابن سعد ته ویل چې امیر المؤمنین اقسمک بالله، امیر المؤمنین هارون رشید د الله په ځان ته قسم درکوم چې دروغ ونه وي رښتیا به وګوره. وې په څه خبر را قسم راکې، وې قسم نه په دې خبره باندې درکوم چې کله تکل ځان نذیر تلې او تاسو د خپل ګناونه رعایت کړي او د الله یره د الله ځان تر یاد کړي او د دقیق د وجه نه د ځان نزدیکی جړلې د شکار کله شوی وکنه. هغه ته ویلي چې یا شیخ په یو کرته نو په څو کرتونو باندې د شکار ما کړی دی، ځان نذیر تلې د خپل ګناونه رعایت کړي دی او الله رب العالمین ته د یره د وجه نه د الله د یره د وجه نه ما جړلې دي. وای دغه لیث ابن سعد وته ویل چې پتا باندې خزانه ده طلاق. وای ولی وای ځکه قران کې الله وایي چې ولمن خاف مقام ربه جنتان، څوک چې د الله رب العالمین د پیشي نه یریږي، څوک چې د الله رب العالمین نه یریږي داغه د پاره یو جنت څخه دوه جنتونه دي، ستاسو لپاره وای تعالی زه په دوه جنتونو باندې زیره درکوم، ته جنتی او پتا باندې خزانه ده طلاق. نو صرف د دې د وجنه چې دا هارون رشید بته او ځان نزدیک به د الله رب العالمین د یره د وجنه جړلې د دې د وجنه په د باندې د خزه طلاق نشوله، نو ځان لزیرت د الله د یره د وجنه جړل د دې د وجنه. بل حدیث کې راغلی په روایت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ما من عبد يخرج من عينه دموع ولو كانت مثل راس ذباب، و هیڅ یو بنده نشته دی چې د هغې د سترګې نه د مچ د سر امره ده اوښکه توی شي، یو بنده نشته مګر د هغې د سترګې نه د مچ د سر امره اوښکه توی شي. وایي دا انسان به د جهنم په اور باندې الله رب العالمین حرام کړي او د دې انسان دا بدن به د جهنم اور ونه سوځي. د الله رب العالمین نه یره کول او د هغې د یرې د وجې نه د دې سترګو نه اوښکې تویول. بل حدیث کې راغلی په روایت د زید بن ارقم رضی الله عنه
دا وی ورځ وې زه د نبی صلی الله علیه وسلم خواته ناسومه او د نبی صلی الله علیه وسلم خاله یو کس راغی ورته ویل چې یا رسول الله بما اتقي به النار یا الله رسوله زه په څه باندې د جهنم د اور نه ځان بچ کما د یو کار راوخېوا چې د جهنم د اور نه په ځان بچ کما وای نبی صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واوریدله وای نبی صلی الله علیه وسلم په جړا شو وی جړلې صحابه په جړا شو اخر کې وته ویلي چې ملګری تا دا تاسو کو چې د جهنم د اور نه په ځان ځان بچ کما وای علیک بدموع عینک وای تا باندې دا کار لازم دی کله جهنم د اور نه ځان بچ کې د سترګو نه دی اوخ کې تویا کغواړي چې د جهنم د اور نه بچي د سترګو نه دی اوخ کې تویا کا نو د جهنم اور ډیر ګرم دی ډیر سخت دی کغواړي د جهنم د اور نه دی الله رب العالمین بچ کی او د جهنم د دې سخت اور نه ځان بچ کول غواړي نو ځان لذیل ځان او د الله د یره د وجه نه جاړه د خپل ګناونه ځان ته یادوا چې الله ما د ګناونه کړی دي او یا الله تیرا د معاف نو موږ بودی او غافلیو به سوچم نشته ده د وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم ویلو 400 کاله مخکې وای زموږ د قیامت مثال دسه ده وای لکه یو ټوټه یو دا ټوټه وشکي یو په اخر کې یو تار پاتې وای د قرنګ ټیم پاتې نور ختم ده چې 400 کاله مخکې دسه مسله وا نو اوس بچالي نبی صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن عمر ته ویلو چې کله د سار کو نو به د ماخام انتظار مکو او کله چې ماخام کو به د سار انتظار مکوا ژوند تیر دی ختم دی پته نه لګی چې کله تعالی ملک الموت راځي او تاوج نه مړ کړي دي د وجه نن منګه خپل لرونه خلق خلق په لاسونو باندې خدا عبرتم تیوانه غسته چې ورځ به منګه خلق تخی نن منګه خپل بچی خخله خاور لمویړه ولیکن دا عبرتم ما نه غسته چې ورځ به منګم دی خاور لورزو نن منګه ملګری انډیوالان دا په دې تور خاورو کې خخله ولیکن دا سوچ موږ څخه پیدا نشو چې ورځ به موږ په دې خاورو لورزو دي خاورو کې بچمولو نو الله رب العالمین دې دغه سوچ موږ سره پیدا کړي او الله رب العالمین دې موږ د جهنم د اور نه وساتي چې ډیر سخت اور دی او الله رب العالمین دې موږ جنت ته داخل کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق